حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران، دا د قرآن کریم مدرسه ده. او په دې نیت ورته راغلی چې د قرآن کریم پڑھاوونکو او زده کوونکو په زمره کې الله پاک مونږ هم قیامت کې حساب کوي. عزیزانو، ما یو دو درې حرف استاسو مخ کې د قرآن کریم تلاوت کړل. نو دې مجلس کې د الله په توفیق دعا کوم چې الله د قرآن کریم متعلق ویل توفیق ماته نصیب شي. اگر چې نن سبا وخت داسې دی چې زما خپل داسې عادت ګډوډ شوی دی د دې ملک او د دې قوم د لاسه چې شروع کړي مې یو څه یو بیا ووایم نور څه. خو نن مې غرض دا دی چې اول نه اول خو په دې ځان پوی کوي چې دې کتاب ته الله پاک نوم د قرآن ولی خیر دیتا قرآن ولی وی. دا بمزن پویوم دا با دے مدرسہ کی یا تاسو نمخ کے دا سربلن پور کے دا مولانا صاحب دی یا دا دے علاقے نور علماء حضرات نو دمرا خو بزان پویوئے چے دی کتاب تا اللہ پاک قرآن ولی وی. کتا سو وای چې مونږه خو دا ندی زده کړي. نو عزیزانو یو ټکی درته کوم چې په قیامت کې به په باب د دین کې د مسلمان عذر نه قبلېږي. کہ یو مسلمان دا وی قیامت کی چې یا الله زه خبر نه وم ما ته چا ویلی نو نو دا عذر به الله پاک نه مني او نه به دا سړی پرېږدي. ما په خبره پوهېږي دا عذر به نه قبلي. نو که ته دا ووایې په قیامت کې چې یا الله قرآن ته قرآن ولې وي دا ما نه دي زده کړي نو دا عذر به په قیامت کې نه منظوري. ځکه چې داسې لار نشته او داسې وجه نشته چې تاسو ته پاغي کې د الله دین رسیدلی نه دی. که تاسو خیال وکئ ستاسو په دې ملک یو ډله ده تبلیغي جماعت ورته وایي
بلکې یوازې ستا په ملک کې نه دي، د خدای چې دا څومره ځمکه ده نو داسې ځای نشته چې هغې ته تبلیغ والا رسېدلی نه. روس ته چې په کوم رنګ دا خلق رسېدلی دي عقل بم حیران شي. چین ته چې په کوم رنګ دا خلق رسېدلی دي عقل بم حیران شي. په امریکا کې امریکنیان چې په کوم رنګ دې خلقو مسلمانان کړي دي عقل بم حیران شي. په لندن کې انګریزان چې دې خلقو په کوم رنګ مسلمانان کړي دي عقل بم حیران شي. دا زه تاسو ته د اورېدو نه وایم، دا د خپلې مشاهدې او د لیدو خبره ده. اگر چې مونږ په دې پاکستان کې زه دې ته پاکستان نه وایم، زه دې ته پلیتستان وایم. زما په نسبت باندې دا ملک پاکستان نه دی، دا پلیتستان دی. هیڅ پلیتی داسې پاتې شوی نه ده چې هغه په دې ملک کې راښکاره نه شو په هر رنګ. نو عرض داو چې د دې ډلې کار څه دی چې دا ستا جومات تراشي او دلته بسترې ورسرې هغه ګوټ کې کېدي، او ماښام نه پس دوی په ګشت وځي نو د یو یو کور دروازه ټکوي. نو ته ورته راوځې کیوې هغې وایي جی کچھ ساتھی آئے تے تسی خفتن نو مسیح تشریف لے آؤ، کچھ دین دیاں گلاں سے استا چې کوم آکڑخانی دا یا کلنکاری دا کنا آور سره یا اوکے یا اونکے. اچھا جی بس کور ته تنه نو په دې پوهیږي چې دا اتمام حجت شو. قرآن کې راځي چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. الله وی ترغه پورې زی او قوم ته عذاب نه ور کوم چې تر سو پورې مې هغه ته رسول نه لېږلی. تاسو خیال راغی هیڅ قوم لبز عذاب نه ور کوم نسم بینا چې تر سو پورې مې دې قوم ته خبر نه ور لېږلی. نو دا اتمام حجت شو. اوستوی چې جیز جماعت ته نوم تلی او خبر نه وما نو جواب به وشي چې استا کور ته چې ډله راغلې وه او دروازه یې درته وټکوله او تا ته یې ویل چې راشه د دین یو څو خبرې کېږي، نو تا جواب څنګه ورکو بیا کور له ننوتې څنګه؟ تاسو خیال راغی دا بم ستا بانه ورکه شي. که یو سړی داسې وي چې بالکل په تاخانه کې پیدا شوی او لوی شوی او دا بار دنیا یا ډولیدلی نه وي، تاسو خیال راغی نو دا خو ناممکنه ده. بار دنیا ته به خامخا راځي او بار دنیا ته چې راشي تخانې نوابې د یونیورسټۍ بنگلې والا ہے جماعت تاڑو تلے نہیں ٹی وی دے کتلے دا شپا ورځ وی سی آرونه دے کتلی دی. عزیزانو بیا په ٹی وی باندې درتا د قرآن کریم درسونه شوي دي. کتا جماعت نه کتو په ټي وي باندې درته درس شوی بیا خبره ده چې تا دا ویلي دي چې دا بند کړئ یاره دا سګیري والا پکې راغله. دا اتمام حجت پتا دلیل ختم شو. تا هو کته چې په ټي وي لګیا دی قرآن بیانېږي نو تا بند ولې کو لږ سات خو به دې اورېدلی وی که دا اتمام حجت شو. بانه دې ورکه شوه.
زه تاسو ته ایمانی وایم چې کدا زه وایم چې ما کور کې ټلویزیون نشتا نو دا خو رښتیا ځکه دي چې نشته نو زه خلافم ما ته ټي وي او سینما کې څه فرق نه ښکاري لیکن دا امید دې د پاره چې په ټي وي تاسو ته اتمام حجت شوه بیا نن ته وګوره ستا د قوم مزاج وګرځېدو د شپې چې کومه ډرامه وګوري سحر له واړه او زاړه په کوڅو کې په دکانونو کې په بیٹکونو کې لګیاي هغه ډرامې کې چې چا خپاټ کړي داغي صفت کوي ملنګي پکې خپاټ کولو پکې بل یو څوک ده د خار کې اوسېږي چرته د پولیس ډرامې بکیږي هغه پکې ډېر خپاټ کولو یا د کرکټ میچ چې هغه ډایرکټ ریلې کیږي د امریکې نه نو سار له چې د الکانو ګوره نو اړ یو الک چې پلا راځي دا تاسو اندازه وکړئ چې د یو قوم او د یو ملک مزاج دا وګرځي هغه خلقونه دا توقع کېدای شي چې دا به چرته د سړي زامن شي دا توقع ته کېدای شي چې دا خلق به چرته د سړي زامن شي یا ستا د ملک تعلیمی تربیت چې په کوم انداز کیږي لګیا دی تعلیمی تربیت ورشي د کالجونو د یونیورسيټو ماحول وګورئ په کوم رنگ چې د دوی تربیت کیږي دا خلق به آئنده سربراهان د ملک وي نو تما ته وایي چې اذا کان رب البیت بالطبل زاربا اذا کان رب البیت بالطبل زاربا فلا تلومن اولاده بالرقص چې د کور مالک پلار دبلې غږی نو کزوی ورته غډیږي نو زوی غریب ملامت کوم ځکه چې پلار دمی خو زوی لازمن دمی کني نو تو چې زما پلار زما ماتا اسباب د دبلو جوړ کړی دي نو قضا انده کې ورته بیا غډې دمنو ما ملامت کوم ستا په یونیورسټو کې د پاکستان د نااهله حکومتونو د لاسه په 40 کاله کې په پاکستان یو حکومت اهل نه دی راغلی یو زه اهل حکومت هغه ته وایم چې چا په خپل دوري حکومت کې د ملک قانون دا قرآن کړی وی چې د چا نن ستا په دې جماعت کې ختم دا قرآن صرف د حافظانو د رندو ګډو ته پاتې دی چې په دې جماعت کې به حافظي صاحب ناستی او رانده ګډ طالبان به ورسره هغې ته به قرآن یادوي او هغې چې بیا یاد کړي نو بجلیګر ملا به راولي او پې ختم به وشي تاسو به هم خوشحال شئ چې راتی ختم آیا تھے بڑے نڈے نے قرآن شریف حفظ کیتے تھے بڑا مزہ آیا تھے چاوا بھی آئی تھے فلانا بھی آیا تھے مٹھائیاں بھی ونڈیاں گئی بس دا خلاص ہو سکتا قرآن دا غرض دے نل پوری پاکستان قوم داو نه پیجند چې د قرآن کریم غرض څه دی یو قانون ستا ملک له جوړ کړی او پیرنګیانو چې د هغې پیرنګي نوم و لاډ میکالې د تمام هندوستان د پاره قانون لاډ میکالې جوړ کړی نو تا سره یو ځای آزاد شوی د هندوستان هغه د خپل ملک نه د لاډ میکالې قانون ورک کړو او د انډیا پارلیمنٹ خپل قانون جوړ کړو د هندو
او پاکستان په 40 کال کې د لاډ می کال قانون نه دی ورکړي او نه د مل قانون قران کړي. اوس موږ مليان هم خوشحال کړي. ابل اورز می یو ځای کې وې ما د ملک دوه وږي یو فوجیان او یو مليان. فوجیان هم ضیاءالحق تر سپېګمو ډک کړو مليانو هم شورو کړی دا داسې دا خېټې ورته د شپې په تیلو مالش کوي. اوس ته ماته ووایه چې زه دې جومات کې ناست یم او زما خرج 200 روپۍ د میاشتنی یو وزیر راشي او ماله 15 لک روپۍ راکي تو بس تغفار مې دي چې بیګاله اعلان وکم چې وروره ضیاءالحق پیغمبر دی. مونږ خو بیړي تباه شوه. په دیوبند کې بله ورځ مې یو ته وې معلومه یې کورې د قیامت په ورځ زمونږ کتارونه ویل کوم خوا به ځئ مال کوم خوا به ځو ستا څه خیال دی چې د ضیاءالحق د دور مونږ غوندې بزرګان به کوم خوا رواني او به ګورئ په قیامت کې دا کتارونه چې دا به کوم خوا رواني. نو زما عزیزانو عرض داو چې پیسې او دولت په پاکستان کې زمونږ بیړه تباہ کړه. په دیوبند کې یو میټینګ شوی و. مولانا ابوالکلام آزاد دے اللہ غریق رحمت کی آئے صدر ہو. دعا وکړه مفتی کفایت الله صاحب چې دعا وکړي چې الله پاک مولا له په مړه خېټه روټۍ ورنکړي. ټول خپه شو چې دا دې څه وایي. ویل واورئ که مولا دې لکپتی او کروڑپتی که نو تاسو به د اسلام تماشا وکړئ چې کوم خوازي تماشا به والله العظیم چې همغه وخت نن ستا په پاکستان ټول برای نام او زبانی جمع خرچ دی. سبقونه کم ځای دي. مونږ سبق ویلی دی ما ویلی دی. زما کور کې هغه وخت کې بجلی نه وه. د سټریټ لایټ پر رڼا باندې به هم د شپې په سړک باندې کتاب کتو. د سپوږمۍ پر رڼا به هم کتو. بار پټو ته بلاړو پټو کې به د صرف گردانونه یادول. پټو ته بلاړو په کافیه باندې بم تحریر سنبټ قیل او قلنا یادول. صابون چرته او بیا د طالبګیرۍ په زمانہ کې د بوسکی جامې چرته وي یار. بسترې چرته وي. په خدای قسم ما د جمع شپه د اسب په زل کې تیره کړې ده. زمون خوراک سو زمون خوراک او سوړ سکړک پیژنئ جوارو روټۍ که ستاسو دا انکوم مال راځي کوئ زما په خبره نه پوهېږئ چې زاغ جبه کې شروع شي. پښتو پوهېږئ که نه. سړه روټۍ د جوارو او ورسره د پیاز پاڼه هغه ته تو کړې هغه خوړلې او سبق ویلې. نو ما ته
سلوا سورلس کال طالبګری او ولس کال بیا د بنوري سے په مدرسه کې زمو درسم نو سورلس او ولس څومره شو په یو 10 کال کې چې زما د نظر سوتی دي اما ته د الف په شان یاد دي په جمعات کې ناستم په خدای قسم چې ما نن 45 46 47 کاله مخکې استاد نه کم سبق ویلې ده او په کوم مشکل ځای استاد ما ته کوم تقریر کړی دی اما ته ننم د الف په شان یاد دی هغه یاد پرېږده او د استاد ناسته او په مشکل ځای باندې داغه هغه حرکات سکنات لاسونه یا سترګې وهل او خوځول هغه ایکټینګ هم راته یاد دی چې په دې ځای زما استاد سترګې داسې خوځولې او لاسې داسې کړی ما ته هغه هم یاد زما 38 کاله د تقریرونو وشو په 38 کاله کې ما تقریر ته 8 منټ هم سوچ نه دی کړی 8 منټ خو چې څه مې ویلي دي راته یاد ځکه دي چې په اوږې خېټه مې زده کړي په نهره مې زده کړي زمونږ د کور خوراک څو د 6 پیسو نیم سیر غوښه او 2 پیسو د چڼو دال په دوانې به کټوای پخېده اب غرمم خوړی کېده او شپې ته هم کېده نو د اوږې خېټې سبق زمونږ په زړه نښتی دی نن طالبانو تم صاحبه چې غوړه خوروا نه سربه روټۍ نه پړسېدلې روټۍ نه سهار چای سره ناشته نه پلانټ نه ډینګړی نه طالب جماعت کې نه ساریږي تختی هلکه ولې وی روټۍ بندوبست ټیک نه سبق بندوبست وی سبق ډېر ښه کېده استاد ډېر قابلو خو روټۍ بندوبست ټیک نه ته په ایمان ووایا وہ عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جاویں گے وہاں بھی وہ صنم ہے تو کیا منہ دکھاویں گے جوشے جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے عاشق سڑی چې معشوقه مخې ته ناستی نو عاشق به د روټۍ تقاضا وکړي تاسو هم دا خبره فضول ځکه کومه چې تاسو یې شک کم ځای کړی یا په دې پوهېږئ چې جوشے جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے پدې پوي دا تپوس خو مولانا روم نه وکا اوس د مولانا روم کتاب قسم په خدای دې که زمونږ دا طالبان پیژنیم نه پوهېدل خو پې پرېږده او ما چې ویلو دارالعلوم سرحد کې مدرسم او په دې اکرپوره کې جبه ورته وایي یو کلی دی جبه ده که څه ده د اکرپورې شاته په دې کې یو ناظمو او یو په چابیانو کې د قاضیانو په جماعت کې
نو 11 بجې به مدرسې نه چوټي کړه، نو په سایکل باندې به یا جبې تتلم او یا به چابیانو. نو تر مازدیګره پورې باغو ای سرم په جماعت کې وظیفې وخوړې او بیا به په سایکل را سور شم او دا 12 میله مزل به مې بیا کو. نو دا تپوس مولانا روم نه وکړ چې پلار بوتلو مجنون بیت الله شریف ته ودا کعبه دا بچیا طواف ته وکړه او دعا وکړه چې خدای پاک درته معافي وکړي. نو د کعبه نه طواف کولو او وی چې الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب. خدای د ټولو گناهونو نه مې دي توبه وي، خود لیلا د عشق نه مې دي توبه نه وي. کته په کتاب مې دي نو ته به د روټۍ پروا څنګه لرې؟ ته به بیا د صوبان غوندې کار کوې، صوبان غوندې. ته به بیا د ابو هریره غوندې کار کوې. ابو هریره دا علما حضرات پوهیږي چې په حدیث کې د ابو هریره نه لوی راوي یوم نو، او د ابو هریره نه زیات حدیث د بل چا نه روایت شوی نه دي. ابو هریره څوک و پیژنئ؟ آپ نہ کہیں، قاری حضرات یا علماء حضرات سے تو میں نہیں پوچھتا ابو ہریرہ څوک ہو او دا ابو هریره ورته ولې وی؟ ستاسو د علاقې کونسلر څوک دی؟ ها مړ شوی دی؟ اوس څوک دی؟ مبارک شاه. هغه څنګه پیژنه؟ ملک جهانگیر. چرته ملک جهانگیر دی، چرته ملک قیوم دی، چرته ریاض باچا دی، چرته ټټو خان دی، چرته ګلو خان دی، چرته صاحبہ میری باندې جنگ دی او صاحبہ یو طرف ته چې دی طارق خان دی، بل طرف ته سید علی خان دی. د سنډاګانو جګړه ده پکې صاحبہ دا کونسلران داسې هیری پیری 2 میاشتې وشوې، 2 میاشتې چې د سرکار کار ټول معطل. کوم حکومت چې د یو پیښور د چواریانو د جمعدار فیصله نشي کوله، هغه حکومت شرمېدلی ته پکار دی چې هغه باقی پاتې شي. هغه شرمېدلی ته پکار دی، پوزې ته غسول پکار دی دې بې حیاونه. میر څه خو د چواریانو مشر جمعداري کنه، کونسلر څه کونسلر څه شي؟ تاسو دې کلی کې به لوی سړی ګڼئ، مونږ خو پېښور کې په کونسلر پوزه هم نه پاکو. پوزه مونږ د علاقې کونسلري ورته چې خبر اورا چواریانو راغلی پرون زمونږ علاقې ته، ولې د داسې ورته دې خوا راشئ. تاسو به ورځئ صاحبه، زه ته السلام علیکم ممبر صاحبه، مونږ څه کار دی اسلام دی به ما ته السلام علیکم کوي. میر دا میرونه ما داسې په مخ اغستي په دې ښار کې چې زما نوم دی، ظهور نامه یې وایو، کمیټۍ چیرمین ظهور نامه یې، بلپونه به یې خرڅول په قصه خانه کې. هم د بوټو صاحب په وخت کې میر شوی و یا رب چې حکمت است که ناکسان کسان شدن،
بحکومت پاکستان ہم بابواں شد سوخته از دست صرافان جوهر ناشناس قیمت خرمهر را با در برابر میکند. په بازار د نابینا او جوهریانو خرمورا لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو دي. ته خیال راغی نن جګړه د خېټې ده که د مولا جګړه دم د خېټې ده او که د طالب جګړه دم د خېټې ده او که د حکومت جګړه دم د خېټې صاحبه د ګوندلو منډۍ ده او د کمیټۍ ممبران د ګوندلو میخي دي. سو کومه میخه په 15,000 خرڅېږي کومه میخه په 20,000 خرڅېږي لږه غاټه میخه پکې په 10 لکه خرڅېږي. نن ستا پېښور د ګوندلو منډۍ لګېدلې. تو لعنت په هغه قوم چې د کم قوم داسې مشران دي. تو لعنت په هغه قوم. تو لعنت په هغه ملک چې په کم ملک کې د چواري د جمعدار فیصله نشي کولی. اتو ورځو له ما پرېږده اتو ورځو له دا د ضیاءالحق قوت زما لاس کې اتو ورځې راکا که په اتو ورځې کې مې درته ښځې او نر د سړي زامن نه کړه نو دا ګیره به درته کله اتو ورځې. خو ټول نااهله دي مونږ هم تبایو. ملا که چېرته په منبر ګوګشتو آواز وکړي غړپ فاتحه ورته راشي. اوس ته ومایه چې مونږ یو میخې او سنډاګان. میخې او سنډاګان تاسو خو د کلو کې ساتئ بام 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 چې ونډه ورته وکړي او کلمل او بوره موره پې ډېره واچي او پکې سپېږمې نه باسي بیا با آواز کوي. نو مونږه که با آواز وکړو غړپ فاتحه راشي. ملا صاحب خیر دا غوړ زیړو ګور ښه سلاد هم پکې دي. نن هغه چل اوس خبره مې دا کوله چې عشق ابو هريره صحابي دی او په پیغمبر مین دی. دا جماعت تے سردار کونین محبوب کونین جناب محمد الرسول اللہ بناستو ابو ہریرہ بلری پیزار کی ناستو او د جناب محمد الرسول اللہ د مختما شب کولا اللہ. کله به اسمان ته وکتل چې پروردګارا سبحان الله ما اکملک ما اجملک ما احسنک ټول د فعل تعجب صيغه. اے رب څه کامل او څه جمیل او څه حسین دې پیدا کړی. اے د لوی شان خاوند بازار کې بناست او بدا سے به کتور لس ورځې شوې وي چې روټۍ نه وخوړلې. لس ورځې بازار کې ناسته چې کچاوي چې ابو هريره راځه نن ما سره روټۍ وخوره نو روان بشم. کینی په خپله زه چاته نه ویم چې زه وږی چاته. عزیزانو الحمدللہ د خدای لاک لاک شکر. زما ټوله زندگی ریکارډ شوې ده ټوله زندگی. ځکه د خپل ژوند داستانونه درته ووایم
چې ما کم مشکلاتو کې خپل عمر تیر کړی دی او خپل ژوند مې تیر کړی دی او په کومو مشکلاتو کې ما سبقونه ویلي دي او دا مې درته ووایي نو خپو لاندې به مځمکه وتښتي. اوس زما زامن تجارت کوو، بزنس کوو، دوایانو، اصلې، سټیل صادرې تجارت کوو، توکړی برید ګرځو. والله چې چاته مې خوښه ایله ساته ورته وشغوم، پروا نه کوم. ځکه چې همیشه سړي ته حق اله به نشي ویلی چې لاس ورته داسې کې کنه، او چې چاته لاس داسې نه کوي. اوس زه د کمو د یو خان پروا نه کوم، کور نه روټۍ راځي مه راوړه، نه خورم، مړي کې سره کې نه عالم، نو درته ستن والی شم که نه شم والی شم. او که کور نه دې څه راځي، کمو خان خو پلانې ګناه وکړه، نو امام صاحب الله دې ښه کړي، الله دې ښه کړي، داسې الله دې ښه کړي، الله دې ښه کړي. تا سره خو مې لا شته که نه د کونینو ستن خو یو ورته واچر د په قبر مبر باندې یا په جومات. دا د بالا ماڼۍ کې زه اوسېږم، ما د بالا ماڼۍ خانان 10 کاله په جومات بند کړي، 10 کاله. ما که نږدې دې جومات ته رالی نو کلمې در کې شلوم. ته خان خان څه خان عربي کې خیانت کوونکي ته وایي. 10 کاله ایمان دې ته وایي، غیرت دې ته وایي چې لاس داسې نه کې، هر چاته به حق ویلی شي. دا ستاسو د صوبه سرحد چیف منسټر چې دی، زه یو ځای کې ولیدم، ما ته داسې جولی غوړی چې مولانا صاحب خدای قرآن او دې جولی ته وګورئ څه خدمت خو ووایه که نه. معلومات ته چیف منسټر منلی نه نو خدمت درته څه ووایه. زه تا چیف منسټر منم نه، ویل پر ورولۍ ووایه، مال چې پیښ شي بیا به یې درته ووایم. تا منم نه. ریکارډ نه دی د بجلیګر مولا چې د پاکستان افسر د بجلیګر مولا په کور کې روټۍ نه ده خوړلې. ریکارډ به یې که نه به اوس خو روټۍ کوه 2 لکه روپۍ ده. دا تاسې قمقلې 15,000 روپۍ ولګوه او صاحب وزیر راوله 2 لکه روپۍ واله، 3 لکه واله، 15 لکه واله. بله ورځ د مردان یو زه درګۍ نه جلسې نه راتلم او شیخ آباد ورته وایي دغه ځای کې هغه ضیاءالله کې راوستی و. زه پې واپسی 3:30 بجې رالم، مولیان غریبان په سره کریان دریان ولاړ دي. زه ورته ودرېدم چې هلکه ولې؟ ویل دی صدر صاحب لی راوستي نو مال واپس دی مسلم لیګ درته بیا بندوبست ونه کړو واپس تلو. ویل نه یعنې بس خو ولاړ یو لارې. تاسو خیال نه یو بزرګ سپینګیری چې و امازان سره موټر کې کېنولو او کلي ته مې ورسولو. مال چل څو؟ ویل د شپې راپسې پولیس راغلی و چې کرانلی نیسو بم. مال نور پکې څه وشو؟ ویل 2 لکه روپۍ د 400 یو مدرسې والا پکې اعلان یې وکړ او 15 لکه د مردان یو بریلی دی هغه ته اعلان. او هغه ورته ویلی چې صدر صاحب دا جانچ پړتال زمونږ د دې مدرسو پرېږده، مونږ ورته منشان نسو ساتلی، جانچ پړتال یې مه کوه پرېږده، مونږ به یې خپله لګو رالګو. مونږ هغه نه یو چې ادیرې تسقات یوسي که نه نو په جیب کې په 2 ګوتو هغه غوټه پرانیزي، نو نیمې جیب کې واسطي او نیمې راوباسي، نو 2 دوانې تقسیم کېږي. چې کوم غوړ غوندې مولای تیاریږي نو هغه له شل ورکړي چې چپ شي چې غږ ونه کړي، او چې کوم اصلي مستحقي د خدای وږې تږی نهر هغه له روپۍ عطانې ورکړي، او چې سرب مولای هغه له 30 40 50 50
سلو لوټ ورکی بیا چرته غږ کولی اوس قاری فیاض له چې 100 روپۍ ورکی نو هغه ویلی شي چې طالبانو کیوں دیتے نہیں دیتے نہیں ویلی شي صبح کیږي زمونږ بیړه تباه ده اے بدبخت قومه په ډېره عظیمه تیاره کې پراته یې عظیمه تیاره کې اول نمبر شفارس با ستا چې د خدای په عدالت کې کوي نو هغه به قرآن کریم وي اول نمبر دویم نمبر شفاعت کبرا به د جناب محمد رسول الله وي په قیامت کې زمون اول شفیع نشتا مونږ پیژنو ناغه دا علماء پوهیږي من ربک ها لا ادري هاي زه خو والله کپی رب څوک کتاب دې څو دته قرآن ولې وي ها لا ادري والله کزه خو کوی کې بچ تاسو ټول ایماندار ځان ته وایي که ایماندار یې ها کبله بلایي تاسو وایي په ایمان چې د دې ایمان لفظ ترجمه درځي چې ایمان څه ته وایي د دې ایمان لفظ ته وایې ځان ته چې زه ایماندار یم ایمان څه معنا ته وایې چې زه مسلمان یم اسلام څه معنا ته وایې زه دیندار یم د دین څه معنا ګوره ایمان نه پیژنې اسلام نه پیژنې دین نه پیژنې مذهب نه پیژنې لفظ قرآن نه پیژنې چې قرآن څه ته وایي کیږي به څه په دې غاوره چې مرګ نه وروسته دی ملا جنازه وکړه راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي یا زمونږ د ملک رواج دی ورپسې خاتونه ماتونه ورکوي راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي یا د جمعې په شپه ورپسې لاس اوچت کي راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي زه امام یم ته راته مخکې کټ کې پروت یې او زه ستا جنازه کوم تاسو ټول راپاسې یو ماله قرآن مخکې کوي چې ملا صاحب په دې قرآن لاس کېده چې تا دې مړي ته د زړه نه دوا وکړه چې دی دې خدای وبخي دړه نه یاره که د قرآن وخورو زما په دا مخ تو کوي دعا دې وکړه د زړه نه دې ووایي چې دی دې خدای وبخي استاد به وایي چې مړه مې وایي بس نو اوس قرآن څه له راکې وایي نه ته په دې قرآن لاس کېده چې تا د زړه نه ووایي چې دا دې خدای وبخي نو چې دړه نه دې ونه وایي دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى دا اعمال مدار په نیت ته او نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي چې زما دړه قصد او اراده نه و چې تا دې خدای وبخي نو اسه سلور زل الله اکبر مې وې بیړه دې غر کدا ا جنازه دې غر کدا دا ورپسې چې دا مات ګډ شیخان میخان ولاړي معززین خو جنازې کوي نه معززین خو نه کوي جنازه خان نواب بربا هغه ورځ د په تاکال کې دی نو بزرگ په قبر باندې تاسو دا جنازه کې ولې ونه درېږئ په دې مې پوه کوي وی چې د چا باودس نو مال 14 نو تیمم دې د پر روان وی تیمم چل ولا نه ورځي مال د خزو ګرځولو چل ولا ورځي په صدر کې او د تیمم چل ولا نه نه بی غیرت تاسو خیال رنم بیا د کوم شي غرض او غایه چې سړی نه پیژني پاغي اس فائدہ نه مرتب کیږي تاسو د جنازې غرض پیژندل نه
ودرې دي پته ونه لګي خبر نه یم چې راوستم لکه ما خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما رالی کېناستې ټیټ پاس شو ایس پته ونه لګېده چې ما خدای ته څه ووې او خدای راته څه ووې دې خوا وګورئ تا خدای ته په مونځ کې وې اهدنا الصراط المستقیم ویلي که تاسو مونځ ګزار خلک خدای ته دې په مونځ کې وې چې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سمه لار وښایه درخواست یې وکړو خدای ته د هدایت بیا دې دیکبال کړی دی چې خدای ته مې هدایت درخواست کړی چې قبول شوی هم دی که نه دا سوچ هم درغلی دی چېرته ووایي دا ټول مزګزار درغلی چې ما اهدنا الصراط المستقیم خدای ته ویلي وو چې هغه درخواست مې قبول هم دی او که نه قرآن د هغې جواب په خپله کړی تا ویلي وو اهدنا الصراط المستقیم دا غي جواب راغه هدل للمتقین دا قرآن هدایت ته دته ګوره په دې روانو سه دې چې څه وایي هغه کوه ما ستا د مانځه دعا قبوله کړه هدایت دې غوښته او دا قرآن هدایت دی نو عزیزانو عرض مې دا و چې قرآن د نمایش او د جشن شی نه دی قرآن قانون دی ستا د زندګۍ ټولې فیصلې به په دې قانون کې په دې قانون به کې او کتا د زندګۍ فیصله د قرآن په موجودګۍ کې د پیرنګي قانون ته یوړه نو دا قانون به په قیامت کې ستا شپارس نه کوي دا به ستا شپارس نه کوي پاکستان ځکه تباه دی چې قرآن غوندې عظیم قانون پکې موجود دی او د ملک فیصلې اوس هم د لارډ میکالې د انګریز په قانون باندې کوي نو زه کله چې ووایم چې ما په 40 کاله کې 40 ملت هم د پاکستان حکومت منلی نه دی په هغه ورځ به یې منم چې په کومه ورځ د پاکستان قانون قرآن شي په دې زمونږ حکومت خفه کیږي مال چې خفه شي خدای پاک هم زړه پړک وچوه خدای هم کور وران چې د چا په لاس کې دلته سره کسان دي شریعت بیل هم پیش کړی او شریعت بیل هم پیش کړی چاته هم پیش کړی شریعت بیل هم چاته پیش کړی چاته هم پیش کړی سینټ کې راشه په سینټ کې پرویزیان ناست جنرل نیازی څوک دی کلکټر پرویز دی د ډیفنس کالونه په جماعت کې د پرویز غلام احمد پرویز کتابونه یې کړي خلک پرویزان کې دا د سینټ او بیا دې سینټ کې چې کوم خلک د پیغمبر حدیث ته د یهودو ډکوسلې وایي هغه خلک به موږ ته په سینټ کې شریعت بل جوړوي بیا شریعت بل به ته پیش کوې چاته قومي اسمبلی ته نو علما به پاسي د خر نه به اسلام غواړي 15 علما دي په پاکستان اسمبلی کې 15 او 240 جاهلان نو 15 برا پاسي چیرونو شریعت منظور کې ابو خړومبه شق وای د شریعت بل رومبه شق غل نه لاس غوکي ابو مولا صاحب دا ظلم دی په دې زمانہ کې پارام کې نه دا شق مسترد 2/3 اکثریت چې کوم شی باندې سو حاصل نه کی هغه بل پاس کیږي 15 کسان نو خلاف आवाज به 240 کسانو کی دا شق د مراد زناکار سنگسار کوي وای بنر اورا دا خو عام شی ده skin to skin there is no sin پوهیږئ skin to skin there is no sin دا خو عام شی ده اوس زناکار سره سنگساره تاسو خیال راغی دي
دا شیخ دی ملا سے ورد شو شرابی په درو ہے ملا سے پارام کینا هغه وخت کې انګور نو دا شیخ دی مرد شو زیړ وخت کې براوزی پیش کړه مخو نشونه پیش کړه مخو نشونه دیکھو ګورو دا سوچ سمجھ سکیم دے د ضیاءالحق د بقا د پاره چې په دې چل باندې سموده نور پاتې شي مونږ را پازو رجاله مولا صاحب شور واچوي چې شریعت بلم پیش کړي چې مانه د خلکو خلو وړي سوچ سمجھ سکیم دی خبره ما دې غري دې دې کړه کول زره ناستا خزه په غي کې ناستا ده خزه او تا ته وی چې تا سره مینه لګي تا سره مینه لګي ته ورته خیر دې مړی نه 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 ویلې دا تا سره مزاحمت کولې شي یعنی ستا غیږ کې چې کومه ستا ښځه پرته وي تا سره مزاحمت کولی شي ټیک ده دې خوا وګوره ناس په سینټ او په اسمبلی کې د ضیاءالحق په غیږ کې یو اواز کوي چې زمونږ ورسره نه لګي دشمن سره دې چې نه لګي په غیږ کې به کښېنې هغه به راوځي او مورچه به ورته نیسي ډزله به پې ځان جوړی نو ناستې په غیږ کې دی مینه ایم پي اے اخیستلو تالي سټي او اواز کوي چې زما در سره نه لګي دا بیوقوف قوم بیا کې دوکې کېږي نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ہے عزیزانو وقت ډېر تیر شو الف لام میم کې ما څه خبرې ونه کړې شوې انشاءالله خدای دې دا مدرسه آباده لري خدای دې ډېره ترقي وله ورکړي دا علما دې خدای پاک ژوندي لري خو یو اپیل درته کوم دې ځای کې د سربیلنپور خلق یې که د کمو یې که د دې نورو کلو یې اپیل درته کوم په ورورواله یې درته وایم چې دې علماو نه په خپله هم څه فایده واخلئ په خپله قرآن حدیث ضروریات د دین دا تې زده کړئ زما په دې خبره پوهېږئ ماسخوتن ته اوس دا مولانا صاحب دی اوس خدای چې کوم ځای مدرس دی بابوزو ته به تلو هلته مدرس اوس چېرته ما کلي کې ښه کم ځایونو کې به طالبانو ته سبق ښودو ته تلو اوس تاسو سره لسو قدمو کې دی دا نور قاریان علما صاحبان د مونځ الفاظ صحیح کوي قرت صحیح کوي د قرآن معانی ته زده کوي نو دا د کلي خلق خپله هم تې څه فایده وایي دې خوا وګورئ یو ټکی درته اخري کې یو پروفیسر هغه ورځ ما باندې یو سوال و ما ته وی چې قرآن کې راته ثابت کا چې قیامت به څنګه برپا کیږي نو بیا به زه د کمیونسټۍ نه توبه وباسم قرآن مال شوې ده تا نن زمونږ مسلمانان قسم په خدای دی د شیعه د جواب نه دي د قادیاني د جواب نه دي د بریلی د جواب نه دي د بهاولي د جواب نه دي کولی شي دا جواب په پوزه پاکولو نه پوهېږي دي د قادیانیت جواب کولی شي قادیانیت خو کنن ستا عمل کې تاسو بچي او قادیانی شوي نه یئ دا د علماو سر ته دعا کوئ دا د علماو برکتو کینې ستا د پاکستان ټوله اسمبلي به قادیانی وي دا د مولانا یوسف بن نوري او د مفتی محمود برکتو چې په پنډای کې علما ورته ناستو او مسودې به جوړې کړې او بیا به په اسمبلی کې په باسونه کول کینې ستا ټوله اسمبلي به قادیانی شوی وي قرآن کې ثابت کړه چې قیامت به کله به زه کمیونسټۍ نه توبه وباسم ما ټیک شو قرآن کې درته وښیم ویلی و مال اکسیډنټ دې چېرته لیدلی ویل جي بله ورځ زمونږ د یونیورسټۍ مخې ته یو ډیټسن او بس وجنګېد نو د ډیټسن نام و نشان ختم شو بلکل نه پکې د سړو پته لګېده او نه د اوسپنو پته لګېده مال د ډیټسن او د بس اکسیډنټ کې د ډیټسن نام و نشان ختم شو ویلو مال دا به
سمره سیزونه یو لس منا شل منا بس ویل یو مال ته پروفیسور یو د سشي پروفیسور ویل د ساينس مال دا انور اوس پوګمای څومره لوی دي په دې مې پوي کا ویل جی زمونږ ساينس دا وای چې دا سپوږمۍ د دې ځمکې په 8 مقدار لا لوی ده دا ټولي دنیا ځمکه چې ده دسې چې 8 ځمکې کې نو دا یو سپوږمۍ ته جوړي او دغه سي د انور د دین هم بیا زیات مال ټیک شو ویلیا مال د دومره شي اکسیډنټ دی ولیدو نو نام او نشان ورک شو قرآن ویلی دی چې قیامت زبر پاکو مانو د نور او د سپوږمۍ اکسیډنټ به وشي نو د دنیا نام او نشان به ورک شي ول دا کوم ځای ویلی ما قرآن ډېر سټډي کړی دا ما لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه وختنه کی چې یو د قیامت ورځ به کلی يسأل ايان يوم القيامه د قیامت به ورځ کلی الله وی فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر دندور او د سپوږمۍ اکسیډنټ به وشي نو به داسې اکسیډنټ چې په دې ټول کائنات کې به لوټه لاندې باندې پاتې نشي یو اټم بم د انګريز جوړ کړي چې په کمل کو غورځيږي په هغه ملک کې 2 لک کاله بیا فصل نه کیږي نو داس دور سپوږمۍ به د اسمان اټم بمونه شي او ټول کائنات به تباہ شي بس رامنډه کړه زما د تندې سب کو غوګونه ونیو پوزه پزما کراخ کا چې باس زما د پلارم توبه او نن نه بز صحیح مسلمانم سحر میں کتو دا اجامت لوی مالولی ویل گیره میم پریخ او دین بعد بز تبلیغ کے گرز نو عزیزانو دعا پیلا میں واو رہی پر اور والا ادھر تا گیا یو وقت در سرائی شب جمعه تا تبلیغی مرکز تا زی کہ وقت در سرائی د خپل کلی کې د الکان را ټول شي او یو ډله جوړه کړي چې موږ د خپل کلی کې د خدای د دین دعوت خلکو ته علما حضرات چې دي دوی لرازي ضرورت د دین ته زده کوي نو خدای پاک بم دنیا هم خکی او آخرت بم بل دا قرآن چې د اخوا د خوا طالبان راځي او د خلکو نه فیضیات کیږي نو د کلی الکانو ټایم ام ته مخصوص کی ما خام دی وی ما سوتن دی وی هر ټایم چی خو چې د بار د سړی فائدہ کیږي چې د کلی او د وطن د سړی موشي واخر دعوانا ان الحمدلله